بسم الله الرحمن الرحيم والذين وهكسان يتوفون توفاتشي منكم ساسنا ويذرون أبريق دهوي أزواجا ببيانه يتربصن انتظار بكوي دغزنانا بأنفسهن فاخفلوا زانون باندي 4 أشهر و10 تلور میاشتې او لس ورځې یعنې د بلې نکاح نه به ځان بند ساتي. فإذا بلغنا نو کله چې ورسېږي دوی اجلهن هغه نیټې ختمېدلو د عدت ته فلا جناح علیکم نو نشته دا هېڅ ګناه په تاسو فيما فهغسكي فعلا چکوی دا زنانا في أنفسهن دخل زان پحكي بالمعروف دا دستور مطابقا والله الله پاک سدا بما پهغس باندی تعملون چی تاسوی کوي خبير خبردار دا ولا جناح عليكم او نشتا تغنا پتا سباندے فيما پها الفاظ ویلو باندے عرضتم چی شارک ویتاسو به پها سرا من خطبت النساء اختنی دنکا پیغام زنانوتا او اکننتم یا اراده ساتي تاسو في انفسكم پزرونو خپلو کې علم الله علم دی الله تعالی انکم چې بشک تاسو ستذكرونهن خامخا یادوي دوی لرا ولكن لا تواعدوهن لكن مكويا پټي وعده د نکاح دوی سره سرا پټ باندې الا مگر ان تقولوا دا چې وای تاسو قولا معروفا خبره مطابق د دستور ولا تعزموا او مكوي اراده عقدة النكاح د تړلو د نکاح حتى تردي پوري يبلغ الكتاب اجلا چې ورسیږي عدت مقرر وختا ولتا واعلموا او پوه شي ان الله چې بشک الله يعلموا پوهیږي ما پهڅ فی انفسکم چې دې پزړونو ستاسو کې فاحذروه نو ویریږئ د هغه واعلموا او پوه شئ ان الله چې بشک الله غفور حلیم ډېر بخښونکی ډېر صبر کوونکی دی.